سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. د متحده عربي اماراتو ویزیټ ویزو او همداسې کاري یا پخو ویزو باره کې پوښتنې خورا زیاتې شوي دي. اکثره ملګري پوښتنه کوي چې اوس خو پروازونه هم تقریبا چې نارمل شوي دي. دغه سربېره متحده عربي اماراتو خپل سفارت هم بیرته په کابل کې پرانیستو. نو آیا اوس متحده عربي اماراتو ویزیټ ویزې یا کاري پخې ویزې افغانانو لپاره کیږي او که نه؟ نو غواړم چې په نننۍ ویډیو کې همدې په اړه معلومات درکړم. دوستانو، زیات شمېر هیوادوال پوښتنې کوي چې اوس مهال هم متحده عربي اماراتو سفارت هم په افغانستان کې پرانیستلو. دغه سربېره آریانا هوایي شرکت او کامیر هوایي شرکت پروازونه هم متحده عربي اماراتو ته پیل کړي. نو څنګه اوس متحده عربي امارات ویزیټ ویزې افغانانو ته ورکوي او که نه؟ دوستانو، دې باره کې به زه درته ووایم چې تر اوسه پورې متحده عربي امارات نه ویزیټ ویزې افغانانو ته ورکوي او نه کاري پخې ویزې. هغه افغانان چې متحده عربي اماراتو نه بهر دي، مطلب په وطن کې دي، دوی غواړي چې ویزیټ ویزه واخلي تر څو متحده عربي اماراتو ته پیلاړ شي، یا کاري ویزه واخلي تر څو کار کولو لپاره متحده عربي اماراتو ته پیلاړ شي. نو دغه دواړه ویزې اوس مهال لپاره افغانانو ته نه کیږي. زیات شمېر هیوادوال میسیجونه راځي چې وایي موږ بعضې ایجنسیانو والا سره خبرې وشوې، دوی راڅخه $800 غواړي، $1500 غواړي، $1600 غواړي، مختلف ریټونه یې راته یاد کړل. نو دوستانو، اول چې تاسو کوم ایجنسۍ سره خبرې کوئ هغې ته ووایئ چې کوم چاته تاسو ویزه ایستلي هغه ماته ولیږئ چې زه یې وګورم تر څو زموږ اعتبار پرې وشي چې حقیقت کې تاسو ویزیټ ویزه ایستلي ده. دې پسې یو خبره را په یاد شوه، څو ورځې مخکې ماته یو چا یو ویزه راولېږله چې دا کس په افغانستان کې دی او دې ته ویزیټ ویزه یو چا ایستلې ده، کوم چې $1500 داسې خواوشا قیمت یاد کړه. ما ورته ویل ته لږ صبر چې زه یې ویزه چیک کړم. ما ویزه خپله هم چیک کړه، بعضې نورو کمپنیانو ته مې هم ولیږله. کله هم چې چیک کړه هغه ویزه جعلي وه، هغې ویزې په سیسټم کې هیڅ ریکارډ نه و. نو دا خبره ما همدې له وجې در سره شریکه کړه چې اوس خو ماشاءالله ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی. هر څوک چې تاسو ته داسې خبره کوي بس سمپل ورته ووایي چې موږ به دا ویزه واخلو ځکه چې ضرورت به مو وي چې دومره پیسو ورکولو لپاره تیارېږئ. خو کم چا سره چې دا خبرې کوئ هغې ته ووایي چې تاسو کم چاته چې ویزه ایستلي صرف یو سمپل یې ماته ولیږم چې زه په دې باندې کنفرم شم چې تاسو په حقیقت کې دا ویزې کولی شئ او که نه. نو زه پوره مطمئن یم چې داسې به هیڅوک هم ونه کړي. نور د متحده عربي اماراتو ویزیټ ډېر پخوا اعلان شوی دی چې هر هیواد لپاره خلاصېږي. ما مخکې بار ویډیوګانو کې ویلي دي چې امیګریشن والا سره موږ تماس کې شو، دوی وایي چې افغانانو لپاره ویزیټ ویزې کیږي، خو چې کله اپلیکیشن جمع شي بیا همغه ویزې ته اپروول نه ورکوي، مطلب دا چې ریجیکټ شي. نو دغه مسلې روانې دي اوس مهال، دواړه دي، هم کاري ویزې هم ویزیټ ویزې. بعضې ریزیډنس ویزې یا پخې ویزې خو کسانو فیملي لپاره شوي دي، پخې ویزې یادوم، ویزیټ نه، چې هغه په خپله توانېدلی شي چې خپله فیملي په متحده عربي اماراتو کې سپانسر کړي. البته د دوبۍ والا یادوم، د نور اماراتو نه یادوم. نو ما خپله ځینې فیملیانو والا ویزې لیدلي دي چې دوی ته پخې ویزې شوي دي. نور که کله هم په حقیقت کې دا ویزې خلاصې شوې او موږ په خپله ولیدلي چې اوس مهال افغانانو ته کیږي. د ستاسو پوښتنې باوجود زه تاسو خبروم چې اوس مهال ویزیټ ویزې کیږي. نو تر هغې پورې تاسو ما ایخوا دېخوا دې برخه کې پوښتنې کوئ او نه ماته دې برخه کې زیات میسیجونه کوئ، ولې چې زه ستاسو د میسیجونه ګورم، کم چې زیات مهم کارونه وي اکثره ما هغه کسان هم پکې پاتې شي. سمه ده، که څه نو زه تاسو هم خبروم، هیله لرم چې خفه نه شئ. نور ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.